السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د اپګریډ سولر پاور سیستم د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې. تاسو ته ما مخکې ویلو چې عموما په انټرنیشنل سطح باندې په نړیواله سطح باندې دا د سولر پاور سیستمونه او د دې ګریډونه په درې قسمه دي. لکه تاسو ته موږ ویلو چې یو اپګریډ سولر پاور سیستم دی او یو انګریډ سولر پاور سیستم دی او یو هایبریډ سولر پاور سیستم دی. نو نن ورځ زموږ موضوع چې دا د اپګریډ سولر پاور سیستم او د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې او دا کوم ډول کنیکشن دی. نو راځو د دغه مهمه معلوماتو لپاره وایټ بورډ ته په دې وایټ بورډ باندې تاسو وینئ چې په اپګریډ سولر سیستم کې دغه دوه قسمه مهم مواد موجود دي. بیگ مواد غټ مواد چې یو سولر پینل چې دینه سټینګونه جوړیږي او بل په دې کې انورټر او د دې علاوه په دې ته د پولا ډي سي ام سی بي بریکر لګي او د پولا اي سي ام سی بي بریکر لګي. تاسو کولای شئ د پروټیکشن لپاره به دې ته د پروټیکشن ولټیج او امپیر اغاله ورته ولګوي او د هومن باډي د ریزिस्टنس مطلب د لپاره د دې د بچاوي لپاره تاسو کولای شئ ار سی سی بي بریکر ته هم نسب او کنیکشن کوي. دلته د ام سی بي بریکر څخه روسته راځو د دې انسټالیشن طریقه دا ده چې دغه سټرینګ مهم د دې لپاره سټرینګونه دي. اوله کې کله چې تاسو دا سیستم انسټالوي په خپل کورونو کې نو تاسو چې څونه ریکوایرمنټ لکه تاسو څونه غوښتنه د کور د واټ مطابق به تاسو دغه انورټر خریداري کوئ. مطلب تاسو مصرف 2 کیلو واټ دی دلته به 3 کیلو واټ دا انتخابوي الکتریکل سیفټي په نظر کې نیسئ. بل خبره دا ده چې کله تاسو دته سولر پینل نصب کوئ سولر پینل اوله کې به د دې هغه مکمل پی وی سی ولټ بګوري چې دا څو ولټ ته ضرورت لري چې هغه عمر به تاسو د سولر پینل ورته سیریز کوي او دا څو امپیر ته ضرورت لري اما عمر امپیر چې تاسو به سټرینګونه د سولر پینل ورته زیات کوي. بل مهمه خبره په دې کې دا چې کله تاسو د سولر پینل نصب کوي نو سولر پینل به باید د دې واټ ولټ امپیر دا سره مساوي یعنی یو کمپنۍ والا د یو ولټیج والا د یو امپیر والا چې ټول مساوي دا ورته لګوي. بل به په دې کې دای ک 2.5 واټ ته به 2.5 ټولې لګي ک 3.5 ټولې لګي د یو ډیزاین به لګي به کومونو پولی اما غاری و کمپنۍ چې ته لګي اما یو کمپنۍ به لګي. بل دویم سیستم په دې کې مهم دا دی چې د دې به د ویر سلیکشن انتخابه او د دې کلر کوډ ویر چې د هغه ملي مطابق ورته د امپیر د ملي مطابق ورته ویر انتخابه. بل باغه ته بریکر سلیکشن کې ګډي بي بکس هغه ورته سلیکشن انتخابه نسب کې نو هغه د لپاره به کوم دی د امپیر مطابق ورته نسب کې او الکتریکل سیفټي په نظر کې نیسي. مطلب دې ته ویر مطلب ستا لس امپیر د تراجم ملي ویر به انتخابه تر دې چې دغه 1200 امپیر یا 15 امپیر لوډ برداشت کی. بل کلر کوډ ته ډېر په نظر پوزټیو ته بسور لګي او نیگیټیو ته منفي ته بچي لګي بلیک لګي تور لګي دا هم په نظر کې نیسي. بل بیا به د ام سی بي بریکر او د سلیکشن انتخاب دی دا به دغه مطابق چې کوم دی د الکتریکل سیفټي سره ورته لګي. مطلب لس امپیر ریکوایرمنٹ غوښتنه ده نو دلته به د 15 امپیر 14 امپیر ډبل پی ام سی بي بریکر لګي. به راځو انورټر ته د دې کنیکشن داسې دی چې اوله کې به تاسو سولر پینل په مسلسله توګه کنیکشن کوي. دا میکسیمم چې کوم دی د دې سرکټ تاسو دا وینئ د ته میکس سرکټ ویل کیږي چې ته موږ مختلفه تړنه یو په دې تړنه کې هم ول چې کوم دی اضافه کیږي او هم په امپیر اضافه کیږي. نو د دې سره چې کوم دی بیا زمونږ واټ اضافه کیږي د واټ مطابق چې د سولر پینل ورته برابر وو. د دې نه چې کوم تارون راوتی فاز او نیوټرل تاسو وینئ موږ ام سی بي بریکر ته دواړه نسب او کنیکشن کړي. د دې نه وروسته دا انورټر دی انورټر ته موږ پوزټیو او نیگیټیو دواړه نسب او کنیکشن کړي. نو دلته یو چې خپل ځای نه لري چې د پی سی وی وولټ وای کم وولټ چې د سولر پینل راځي دا مونږه د پی سی وی پوزټیو او نیگیټیو دته ورکو او د سی خپل ارت لري دته به مونږ خپل ارت برابر او دلته راځو اوټ فوټ چې دینه کوم ای سی برق مونږ الو د ډي سی برق چې کوم د سولر پینل راځي 3.5 یا 400 وولټ راځي دا دلته مونږ په 220 وولټ ای سی باندې کنورټ کوو. دلته پوزټیو او نیگیټیو مطلب فاز او نیوټرل چې بیا مونږ دغه زینو څخه الو او دا دلته د ای سی بریکر چې دا ورته نسب او کنیکشن کوو. نو د دې نه علاوه مونږ دته چې ارت چې هغه د ای سی لپاره ارت خپل ورکو د ډي سي لپاره خپل ورته نسب او کنیکشن کوو. د دې نه وروسته موږ ام سی بي بریکر ته پوزټیو او د ای سی دا ورته نسب او کنیکشن کوو. د دې نه وروسته موږ پورته نسب او کنیکشن کوو. بیا تاسو مهم په دې کې سیټینګ دی. سیټینګ دا دی چې د کې څو مهم سیټینګونه دي دا به تاسو په انورټ کې کوئ. مخکې د دې نه چې تاسو برق سپلای کړئ نه وي اول به تاسو کچته د دې سیټینګ شو خو صحیح د ډایرکټ تاسو کولای شئ دا کورونو ته نسب او کنیکشن کوي. که چېرته د دې سیټینګ نه شوی نو دې کې به د وولټ سیټینګ کوئ د امپیر سیټینګ کوئ د فریکوئنسي سیټینګ به کوئ او په دې کې به د واټ سیټینګ کوئ. دا څلورو سیټینګونه چې دي دا به باید
انورټر کې موجود نو دغه سیټینګونه پکې وکړئ او د دې نه وروسته بیا تاسې دلته د ډي سي بریکر چې دی آن کړئ او د ډي سي بریکر چې کله تاسې آن کړه او دلته هم سیټینګ وکړو د هغې نه وروسته بیا تاسې د اي سي ام سی بي بریکر چې دی دا به چې دی کور ته چې دی ولګوئ نصب او کنیکشن به کوي او دې کې به پاور سپلای کور ته ورکړئ نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ هر قسم اپګریډ سولر پاور سیسټم دا تاسې په خپلو کورونو کې انسټالولی شئ نصب کولی شئ او د دې کنیکشن او ویرینګ کولی شئ نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اپګریډ سولر پاور سیسټم د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.